اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګران زده کوونکو، د نن ورځې د درس موضوع ده د استوانې مساحت او حجم. استوانه د هغه هندسي جسم څخه عبارت دی چې یوه جانبي سطحه او دوه انطباق منونکي دایروي ډوله قاعدې ولري. لکه دغه شکل دا په خپله څه شی ده؟ یوه استوانه ده. استوانه دوه مهم ډولونه لري. عمودي استوانه او بله مایله استوانه. مخکې له دې چې تاسې عمودي او مایله استوانه وپېژنئ، ښه ده چې تاسې د استوانې محور او ارتفاع وپېژنئ. په استوانه کې محور له هغه خط څخه عبارت دی چې د استوانې د قاعدو مرکزونه سره ونښلوي، او ارتفاع له هغه خط څخه عبارت دی چې د استوانې لوړوالی راوښیي. دلته که دا د دې قاعدې مرکز وښیو، دا د دې قاعدې مرکز. دا خط د دې استوانې څه شی دی؟ محور دی. ښه، اوس راځو عمودي استوانې ته. عمودي استوانه څه ډول استوانه؟ عمودي استوانه هغې استوانې ته وایي چې په هغې کې محور پر دواړو قاعدو باندې عمود وي. لکه دلته دغه محور په پورته قاعده باندې هم عمود دی او په ښکته قاعده باندې هم عمود دی. دغسې یوې استوانې ته عمودي استوانه وایي. مایله استوانه. مایله استوانه له هغه استوانې څخه عبارت ده چې په هغې کې څه شی وي؟ محور پر قاعدو باندې عمود نه وي. عمود نه وي. لکه دغه استوانه. دا څه ډول استوانه شوله؟ دغه یوه مایله استوانه شوله، ځکه چې محور یې یو مایل خط دی، یعنې عمود نه دی. کله چې محور یې عمود نه دی، مایل خط دی، نو ځکه وایو چې استوانه څه ډول استوانه ده؟ مایله. او دا څه ډول استوانه شوله؟ عمودي استوانه شوله. ښه، په عمودي استوانه کې همدغه محور ارتفاع هم راښیي، ځکه چې په دې سره موږ کولی شو د استوانې لوړوالی وښیو. بله دا چې د څنډې خط دا چې دغه د محور سره موازي او مساوي دی، نو دا هم د ارتفاع په حیث موږ فرض کولی شو. په مایله استوانه کې که موږ غواړو ارتفاع وښیو، نو دلته موږ یو دغسې خط رسم کوو او په دې خط باندې د دې څنډې څخه یو عمود خط رسم کوو. دغه عمود خط په خپله د دې استوانې څه شی دی؟ دا ارتفاع. دغه د دې استوانې څه شی؟ ارتفاع. ښه، هیله ده چې د استوانې په تعریف، د استوانې په ډولونو، د استوانې په محور او ارتفاع باندې پوه شوي وئ. د استوانې د مساحت او حجم ټاکنې لپاره دلته یو شکل د استوانې په پام کې نیسو. دلته یو شکل د استوانې په پام کې نیسو.
فرض کړئ چې دغه یوه استوانه شوه. دغه مرکزونه شول. په یاد ولرئ چې د قاعدو مساحت په B سره ښایو، د جانبي سطح مساحت په A سره، کلي مساحت په A سره، حجم په B سره. دا چې دلته دواړه قاعدې انطباق منونکي دایرې دي او د دایرو مساحت موږ په دې فرمول په ټیټو ټولګیو کې پیدا کولو، نو دلته د دواړو قاعدو مساحت موږ دغسې لیکلی شو. دا چې دوه قاعدې دي نو لیکلی شو چې پای آر مربع جمع پای آر مربع. پای آر مربع دوه ځلې دی، د جمع حالت کې نو کولی شو ولیکو چې دوه پای آر مربع. په دې فرمول سره موږ کولی شو د استوانې د دواړو قاعدو مساحت پیدا. که موږ غواړو د استوانې د جانبي سطح مساحت وټاکو، د دې لپاره تاسې زده کوونکو باید دې ته متوجه وئ چې استوانه که چیرې خلاصه شي د یو مستطیل بڼه غوره کوي. د څه شي بڼه غوره کوي؟ د یو مستطیل بڼه غوره کوي. داسې دغه د مستطیل طول او دغه عرض دلته د استوانې ارتفاع راښایي او طول د استوانې قاعده راښایي. قاعده په خپله دایره ده او څنډه یې د دایرې محیط دی. نو دغه څنډه دلته د مستطیل طول دی. دا چې د دایرې محیط فرمول څه شی و؟ 2 پای آر و. 2 پای آر و د دایرې څه شی؟ محیط. نو دلته به د دې څنډې اوږدوالی موږ څه شی فرض کوو؟ 2 پای آر. څه شی؟ 2 پای آر. نو موږ که چیرې دلته د مستطیل طول او عرض که سره ضرب کړو، دغه په حقیقت کې د استوانې د جانبي سطحې مساحت دی. نو لیکلی شو 2 پای آر ضرب اچ. 2 پای آر ضرب اچ د استوانې د څه فرمول شولو؟ د جانبي سطحې فرمول شولو. که موږ غواړو د استوانې د کلي مساحت فرمول په لاس راوړو، نو دلته د قاعدو مساحت 2 پای آر مربع او د جانبي سطحې مساحت فرمول چې 2 پای آر ضرب اچ دی سره جمع کوو. په دې ځای کې 2 پای آر مشترک دی. 2 پای آر مشترک لیکو، نو پاتې به شي څه شی؟ آر جمع اچ. نو په دې فرمول سره موږ کولی شو د استوانې کلي مساحت وټاکو. ښه، تاسې په یاد ولرئ چې استوانه د منشور یو ځانګړی حالت دی. په دې معنا چې که د منشور د قاعدې د ځلو شمېر بې نهایته زیات شي، نو موږ قاعده د منشور دایروي ډوله فرض کولی شو. نو په دې اساس دا چې دلته په استوانه کې قاعدې دایروي ډوله دي، نو موږ ویلی شو چې استوانه د منشور یو ځانګړی حالت دی. دا چې په منشور کې موږ حجم دغسې پیدا کولو چې د قاعدې مساحت ضرب د منشور ارتفاع. نو دلته هم موږ چې کله د استوانې حجم پیدا کوو، نو دلته به د استوانې د قاعدې مساحت په ارتفاع کې ضرب کوو. دا چې د استوانې قاعده دایروي ده، د دایرې مساحت په پای آر مربع سره ښودل کېږي. نو دلته موږ لیکو چې پای آر مربع اچ پر ځای په خپله هماغه اچ لیکو. نو په دې فرمول سره موږ کولی شو د استوانې حجم وټاکو. که چیرې دغسې ووایو د
یوې استوانې د قاعدې شعاع 15 سانتي متره وي، ارتفاع 10 سانتي متره وي. په داسې حالت کې د دې استوانې د قاعدو مساحت، د جانبي سطحې مساحت، کلي مساحت او حجم به څومره وي؟ د قاعدو مساحت B مساوي 2 پای R مربع. په یاد ولرئ د پای قیمت په محاسباتو کې څو فرض کېږي؟ 3.14. دغه قیمت باید په یاد ولرئ. 2 ثابت، پای پر ځای لیکو 3.14 R مربع یعنی 15 مربع. 2 ضرب 3.14 څو کېږي؟ 6.28 ضرب 15 مربع څو؟ 15. دا که چیرې په دې کې ضرب کړو دغسې به ولیکو 628 ضرب 15 څلوېښت څلور حاصل پلس 14 یو حاصل 10 یو 10 14 یو حاصل 4 یو 15 12 جمع کوئ 0 0 شپږ 15 یو او 2 خانې اشاریه وه، نو دلته اشاریه 2 خانې پام کې نیسو. د اشاریې ښی خواته صفرونه کومه معنا نه لري، نو عدد شو څو؟ 150. عدد څو شو؟ 150. 150. د مساحت واحد دلته به څه شی وي؟ سانتي متر مربع. نو ویلی شو چې د قاعدو مساحت 150 سانتي متر مربع کېږي. ښه، د جانبي سطح مساحت S مساوي کېږي. د جانبي سطح مساحت S مساوي کېږي 2 پای R ضرب H. 2 پای پر ځای لیکو 3.14 ضرب R 15 ضرب H یعنی 10. 2 ضرب 3.14 څو کېږي؟ 6.28 ضرب 15 ضرب 10 څو کېږي؟ 50. 15 په 628 کې ضربوو. څلوېښت څلور حاصل 15 په 2 کې 10 4 14 یو حاصل 15 په 6 کې 10 یو 10. ښه، دلته یو صفر موجود و، صفر ورکوو. 2 خانې اشاریه وه، دلته یې په پام کې نیسو. ښی خواته د اشاریې صفرونه معنا نه لري، نو عدد شو 314. نو دلته ویلی شو چې د جانبي سطحې مساحت څومره دی؟ 314 سانتي متر مربع. ښه، دلته زده کوونکو تاسو باید دې ته متوجه وئ دا چې د جانبي سطحې مساحت او د قاعدو مساحت دواړه معلوم دي، نو ضرورت نشته چې تاسې بیا د کلي مساحت فارمول څخه ګټه واخلئ. پلان ډول څه وکئ؟ B او S سره جمع کړئ. د B اندازه څومره وه؟ 156 سانتي متر مربع جمع S 314 سانتي متر مربع. ښه، 6 څلور څو کېږي؟ 10. 0 یو او 15 څو کېږي؟ 6 او 1 اوه. 3 او 1 څو کېږي؟ 4. واحد سانتي متر مربع. نو ویلی شو چې د استوانې کلي مساحت څومره کېږي؟ 470 سانتي متر مربع. ښه، اوس راځو د استوانې د حجم پیدا کولو طرف ته. څه ډول کولی شو د استوانې حجم وټاکو؟ د حجم فارمول مو ښودلی و چې V مساوي کېږي پای R مربع ضرب H. نو لیکو پای پر ځای لیکو 3.14 R مربع پر ځای لیکو 15 مربع H پر ځای لیکو 10. 3.14 ضرب 15 مربع 15 ضرب 10.
نو دلته لیکو 25 ضرب لسو کې 250 3.14 ضرب 250 دلته 314 په 25 کې ضربوو یو ځلې شل 2 15 په یو کې 15 2 15 په 3 کې 15 2 په 4 کې 8 2 په یو کې 2 2 په 3 کې 6 جمع کوئ 0 15 یو 6 2 8 و یو 0 و دلته یو 0 ورکوو 2 خانې اشاریه وه 2 خانې اشاریه پام کې نیسو دا صفرونه معنا نه لري نو عدد شو څو 215 215 دا چې دلته 15 مربع دی نو واحد به هم څه شوي سانتي متر مربع لس توان یو دی نو دلته به د سانتي متر توان هم یو وي قاعدو څخه یوه قاعده توانونه یې جمع کوو نو څه شوي شي واحد سانتي متر مکعب نو دلته به هم واحد څه شوي سانتي متر مکعب نو د استوانې حجم پیدا شو څو دی 215 سانتي متر مکعب ښه ګرانو زده کوونکو درس دې په همدې ځای بس وي بیا چې د یو بل درس سره ستاسو په حضور کې حاضرېږم بیا لا پامه